د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د سباند 30 میلیون امریکایي ډالرو پر ارزښت د 40 میګاواټ لمریزې برېښنا د تولید دستګاه او 26 میګاولټ امپیر سب سټیشن پروژو د پرانیستي مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند، اقتصاد وزیر، د چارو ادارې د اماراتي شرکتونو او افغاني سري میاشتې لویو رئیسانو، کابل ښاروال، د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس، لوګر والي، ګڼو کورنیو او بهرنیو پانګوالو، دیني عالمانو، قومي مخورو او د یو شمېر کورنیو او بهرنیو مؤسسو استازو ګډون کړی و. په پیل کې د لوګر والي قاری صلاح الدین ایوبي د دغو پروژو په اړه معلومات وړاندې کړل او ډاډ یې ورکړ چې دا به په دې ولایت کې د اسلامي امارت وروستۍ پروژې نه وي. در این روز مبارک و تاریخی شاهد گشایش یکی از پروژه‌های بزرگ ملی در بخش انرژی و زیربنایی هستیم. پروژه‌ای که نه تنها یک قدم در راستای خودکفایی انرژی کشور است، بلکه گام استوار به سوی رشد اقتصادی و اشغالزایی و توسعه پایدار ولایت لوگر است. کار ساخت پروژه تولیدی 40 مگاوات برق از انرژی پاک خورشیدی و میزبانی در افغانستان برشنا شرکت آغاز می شود. این پروژه با سرمایه‌گذاری مجموعاً حدود 36 میلیون دلار یکی از بزرگترین پروژه های زیرساختی در بخش برق در سطح ملی به شمار می رود. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر وویل چې دغه پروژې د سباند 30 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 2 کلو په موده کې پلي کېږي. دغه راز نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان برېښنا شرکت په روان مریض کال کې د شاوخوا 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت ګڼې پروژې ډیزاین او په 50 ولسوالیو کې پلي کړي دي. موږ په تېرو 11 میاشتو کې صرف د برېښنا شرکت په برخه کې د 9 میلیارډ افغانیو په ارزښت باندې پروژې ډیزاین کړي چې دا تقریبا 1 میلیارډ ډالر کېږي. دغه پروژې اکثریت افتتاح شوي، بعضې د قرارداد مرحله کې دي، بعضې د مذاکراتو په مرحله کې دي او ژر انشاءالله هم افتتاح شي. د اسلامي د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل ده چې په افغانستان کې د ډبرو سکرو څخه برېښنا جوړېږي. الحمدلله په دې برخه کې 455 میګاواټه طرحې عملاً زموږ سره پرتې دي چې یوه طرحه یې نهایي شوې او په 2 نورو باندې 3 نورو کار روان دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند هم یادې پروژې ملي یادې کړې او ټینګار یې وکړ چې په دې سره به هیواد د برېښنا برخه کې د ځانبسیاینې پر لور ګامونه اوچت کړي. په ولایت کې د نن ورځې د نوي کېدونکې انرژي د 40 میګاواټه پروژې پیل د دغه ولایت او په ټوله کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ښه فرصت دی. د دغو پروژې په بشپړېدو سره به په لوګر ولایت کې د برېښنا د کمښت ستونزه تر یو کچې راکمه شي، صنعتي فعالیتونه به زیات شي او ګڼو هیوادوالو ته به کاري فرصتونه ایجاد شي. سربیره پر دې د دې پروژو په تطبیق سره د لوګر ولایت اقتصادي فعالیتونه زیات شي او د محمد اغې صنعتي پارک د برېښنا ستونزه به هم ورسره حل شي. دغه راز له قراردادي شرکت څخه غوښتنه کوم چې د پروژو په تطبیق کې کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د پروژو کارونه په ټاکلي وخت پای ته ورسوي. پر کورنیو او بهرنیو پانګوالو یو ځل بیا غږ کوم چې افغانستان کې د پانګونې له شته فرصتونو څخه استفاده وکړي. د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف او د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال مولوي احمد الله زاهد دغه پروژې په هیواد کې د صنعت د ودې لپاره اړینې وګڼلې او زیاته یې کړه چې اوس د هیواد برېښنایي ځواک تر ډېره په وارداتي برېښنا ولاړ دی. برق یک انرژی است که چرخ اقتصاد به گردش میارد. اگر ما برق نداشته باشیم دیگر نه سرمایه گذاری میکنه و نه تولیداتی داریم و نه امیدواری به طرف ترقی و تعالی داریم. افغانستان از لحاظ منابع تولیدی برق خیلی غنی هست. ما انرژی آب داریم، خیلی ظرفیت بالا در تولید برق دارد. ما انرژی آفتاب داریم، این هم خیلی ظرفیت بالا در تولید برق دارد. انرژی باد داریم،
انرژی زغال سنگ داریم، انرژی گاز داریم. د لوګر ولایت صنعتي پارک چې تر اوسه پورې په تېرو دریو میاشتو کې تر 15 پورې فابریکو ته ځمکه ورکول شوې چې په هغو کې په ډېره غټه کچه چې یوه فابریکه تقریبا تر 15 زره ځمکه یوې فابریکې ته ورکول شوې او په ډېره غټه کچه باندې به دلته انشاءالله سرمایه‌ګذاري وشي. اوس عملاً د دغه فابریکو کارونه او چارې شروع دي، ځکه دوی ته سپارل شوي دي عملاً په اعمال باندې شروع کړی. خو یوازینۍ ستونزه چې هر وخت دوی موږ ته راځي او دا غوښتنه کوي چې د برق موضوع به کله حل کېږي، یو کال کې به حل شي. نو د جناب قدرمن په لومړي قدم کې مولوي صاحب احمدجان بلال او بیا د ډاکټر صاحب عبدالباري عمر نه د ټول صنعت د برخې د صنعتکارانو او د افغانستان د هغه قشر چې د افغانستان د تولیدي او صنعتي کېدلو په برخه کې منډې وي او ستړیاوې کوي، د دوی نه زه د ټولو په نمایندګي باندې مننه کوم. د افغاني سرې میاشتې چارو ادارې او د اماراتي شرکتونو لوی رئیسانو وویل چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته ټولو چارواکو د بیا رغونې او جوړونې پروژو پلي کولو ته پاملرنه ډېره کړې او د هیواد آبادۍ ته یې کار ویلی دی. اسانۍ مرحله ده هلته لکه څنګه د بدو زیرو تسلسل و، اوس د څو کلونو را په دې خوا د ښو زیرو د ښو پیامونو تسلسل و. داسې ورځ نشته چې موږ په هغه کې یو دوه بلکې څو زیرې ونه لرو د څو پروژو او خصوص د زیربنایي پروژو د افتتاح پیامونه موږ ته تر غوږ کېږي. په برخه کې چې دا یو حساسه موضوع ده، په نړۍ کې حساسه موضوع یې وګوره. الحمدلله موږ تاسې ګورو چې جای په جای په بندونو باندې کارونه روان دي. د شاه عروس بند، د شاه توت بند، د پاشدان بند، د سلما بند، د بخش آباد بند په مختلفو ساحو د افغانستان یو موازي آبادي الحمدلله روانه ده. اوبو کې چې څو میاشتې تېرې شوي دي د مالي کال جریان لري، د برېښنا شرکت په چوکاټ کې انشاءالله العزیز مخکې اشاره وشوه تر 1000 میګاواټ زیات د داخلي تولید پروژې دي چې په هغو کې تر اوسه پورې تقریبا د 900 میګاواټه تولیدي پروژو افتتاح شوې ده او عملاً یې کارونه جریان لري. د مراسمو په پای کې په محمد اغې ولسوالۍ کې د څه باندې 14 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 40 میګاواټ لمریزې برېښنا او 126 میګاولټ امپیر سب سټیشن جوړولو پروژو د بنسټ ډبره د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند، یو شمېر وزیرانو، د وزارتونو مرستیالانو او ځایي مسؤلینو له لوري کېښودل شوه چې په بشپړېدو سره به 40 زره کورنۍ د برېښنا له نعمته برخمنې شي.